د بدن په هر یو ځای باندې درد وي او په هغه ځای باندې لاس کېږدي او دا دعا دې وویله، الله جل شانه به دې یکدم هغه درد ختم کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما وروڼو او خویندو، نن یو داسې زبردسته دعا درته ښیمه چې که کله د ستاسو د بدن په یو حصې باندې درد راغلو، په خېټه راغلو، په لاس باندې راغلو، په سینې باندې راغلو، په بل ځای باندې راغلو، یو درد د ستاسو په سینې باندې راغلو یا ستاسو په لاس یا د بدن په بل یو حصې باندې درد راغی، ته صرف دومره وکړه چې دغه درد والا په ځای باندې لاس کېږده او دا دعا ووایه، انشاء الله چې الله به د دې دعا په برکت سره روغ کړي. الله جل شانه به تا ته روغ صحت او شفا به درته درکړي. دومره زبردست دم دی دا او دې باندې چې چا هم عمل کړی دی نو الله جل شانه هغه انسان کامیاب کړی دی. زه همیش دپاره کوشش کوم چې تاسو ته اسماء الحسنا راوړم د الله جل شانه نومونه. کوشش کوم ستاسو په وړاندې هغه دمونه راوړم کوم چې د قرآن او د احادیث مبارکونه ثابت وي، یا داسې الفاظ راوړم د حدیث مبارکونه ثابت الفاظ وي. دغه نور رنګه نه چې بس څه وینم به ډایرکټ شیر کومه. دا د حدیث مبارک نه ثابت الفاظ دي، نو راځي د دې طریقه هم درته ښیم، د الفاظ هم درته ښیم، دا دعا هم درته ښیم. دا دعا به وایې څنګه به وایې طریقه درته ښیمه. د ټولو اول که د ستا د بدن مثلا په خپې باندې درد دی یا په لاس باندې درد دی، په هر ځای باندې درد دی، هغه ځای باندې د لاس کېږده، په لاس درد دی که نه په کوم ځای باندې درد دی، هغه ځای باندې لاس کېږده، 3 کرته بسم الله الرحمن الرحیم ووایه او د هغې نه پس دا کلمات وایه، یعنی دا دعا وایه، اعوذ بالله وقدرته من شر ما اجد و احاذر، او په هغه ځای باندې شف که یا پې باندې کف که. دا خو هغه چې په خپل ځان باندې دم اچوي. اوس که تاله یو کس راشي او تا ته وایي چې په ما باندې دم واچوه، اوس به څه کوې؟ نو بس عمده دعا به ووایې، همدغې طریقې سره 3 کرته بسم الله الرحمن الرحیم به ووایې. د هغې نه پس به ته د الفاظ داسې ووایې، اعوذ بالله من بیا به داسې ووایې، اعوذ بالله وقدرته من شر ما اجدک و احاذرک. په دغه رنګ صرف دغه کاف لفظ به پکې زیات کړي. نو یو ډېر زبردسته دعا مې درته وښوله، تاسې هم کولی شئ، په خپل هم دا کولی شئ، بل چا باندې خو هم دا دم تاسو اچولی شئ.